السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمندو یو ځل بیا تاسو درنه خدمت کې حاضر یم د یو نوي پروګرام سره دا نن چې کوم ویډیو درنه د مفتی سردار علي حقانی په حواله سره ده او مفتی سردار علي حقانی چې کوم دی هغه په جیل کې دی اوس دغه نوې خبر رااله هغه تقریبا څو ځل په جیل کې اونې شو خو بیا آزاد شي په مختلف قسم بیانات باندې بیانات چې هغه وکي دغه په حواله سره په کې یا غیر قانوني الفاظ استعمال کی یا مطلب صدا الفاظ استعمال کی چې هغه د قانون سره ریلیټډ او سمون نه خوري دغه په بنیاد باندې چې کوم دی هغه بهانه جوړ کړی دا وغي نیولې دي دغه په لاس کې هټ کړی چي دي خو نن په لکی مروت پولیسو چې کوم دی هغه گرفتار کړی د سره د خپل ګنمن او دا څنګه گرفتار شو ولی گرفتار شو په څه وجه گرفتار شو د څه ویلو چې دا گرفتار شو دا ویډیو کې مفتی سردار علي حقانی ماته معلومات نشته چې کوم ځای دا تلې دی د پروګرام د لپاره یعنی د نکاح پروګرام دی د واده پروګرام دی انګیجمنٹ دی په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا د نکاح په حواله سره خبرې اترې کوي شاید چې د ملګری نکاح وي هغه لته وي او بیا په دغه نکاح په د موضوع کې د ملاله یوسفزۍ چې کوم ووګ میگزین کې د هغه چې کوم د نکاح په حواله سره کوم آرټیکل راغلی نو په هغه کې یو څو پوینټ ملاله یوسفزۍ دا خبره کړې وه د ووګ میگزین د طرف نه د هغه نه سوال شو چې ته د نکاح د لاو او د لایف په حواله سره څه نو د لایف په حواله سره هغه ډېرې خبرې کړې وي خو د نکاح په حواله سره ملاله یوسفزۍ دا خبره کړې وه چې په پارټنرینګ کې یعنی د نکاحنامه باندې دستخط ته ضرورت نشته خلک ولې چې کومه دی د پارټنر سیستم باندې ژوند ولې نه تیری په دې باندې ډېر زیات خلکو تنقید وکړو که هغه صحافیان دي که هغه سیاسي خلک دي که هغه سوشل ورکر دي په د باندې عالمان دي په د باندې ډېر زیات تنقید کړی دی او د هغې پلار د ایکسپلینیشن کړی یم چې دا داسې نه دي ویلي خو ملالۍ یوسفزۍ د ایکسپلینیشن پکار دی چې په کوم بنیاد باندې دا خبره کړې ده بهرحال مفتی سردار علي په دغه حوالې سره دا خبره کړې وه چې ملاله یوسفزۍ وایي چې زه د پاکستان وزیر اعظم به جوړ کړم زه به پاکستان ته درځم خو بیا مفتی سردار علي حقانی وایي چې که دا پاکستان ته راغله نو زه یې په فدایي حمله باندې لوزم د دې خبرې چې کوم دی په ده خبره باندې دا هغوی بنیاد جوړ کړی دی او مقدمه یې چې کومه دی هغه په دې خبره باندې درج کړې ده او مفتی سردار علي چې کومه دی د انسداد دهشتګردۍ اکټ تحت چې کومه دی هغه گرفتار کړی دی اوس سره د خپل ګنمن په جیل کې دی بهرحال په ده باندې د ده سره تاسو اختلافات هم شئ کولی زما په خپله باندې د سره مطلب د مفتی سردار علي د بیان سره تاسو اختلافات هم شئ کولی د هغه د انداز سره اختلاف شئ کولی خو د مفتی په لاسو کې هټ کړی دا انتهایی نازیبه او شرمناک حرکت وي خو مفتی سردار علي لا هم داسې نه وه پکار چې هغه د ملالۍ یوسفزۍ په حق کې داسې الفاظ استعمال کړی شی ده ټیک ده تنقید به یې پرې کړی وي لکه څنګه چې د سپیو مثال په دغه ویډیو کې هغه ورکړی دی